السلام علیکم. د افغان تعلیمي اکاډمۍ ګرانو زده کوونکو هیله ده چې ټول به جوړ او روغ یاست او خدای دې وکړي د ژوند شپې ورځې پر تاسې ښه په خیر تېرېږي. ګرانو زده کوونکو، د 10 صنف پښتو ده او مضمون پښتو دی. موضوع چې ده د روږدیوالي لاملونه یا په اصطلاح څوک چې په نشې روږد شي، موږ تاسې چې معتاد ورته وایي روږدی، نو د هغه لاملونه څه شي دي، نن پر دې بحث کوو. ګرانو زده کوونکو، روږدیوالی یا په اصطلاح اعتیاد، په عربي کې اعتیاد هم وایي، موږ تاسې په پښتو کې روږدیوالی وایي. یعنې یو څوک په یو شي باندې روږد شي، یعنې دی په هغه باندې څه شي، یو ډول اخته شي، لګیا شي. یعنې په څه شي باندې، په نشه یي توکو باندې یا مواد مخدر چې ورته وایي. دا هغه څه دي چې کله انسان نشې خواته فکر کېږي یا د نشې په اړه باندې فکر ورته پیدا کېږي او بالاخره کله چې دا فکر ورته پیدا سو، هغه په نشې باندې معتاد کېږي. له بده مرغه چې زموږ په ټولنه کې ډېری دغسې ځوانان اخته شوي دي. ګرانو زده کوونکو، نن همدغه بحث لرو چې معتادین څه ته وایي. راځئ معتادین وپېژنو. هغه کسان چې نشه یي توکي کاروي، یعنې نشه یي توکي څنګه کاروي؟ دی چې هر هغه شی کاروي یا یې استعمالوي او دا د ده ورځنی عادت ګرځي. کله چې دغه عادت وګرځېدی، نو دغه کسانو ته روږدي کسان وایي، یعنې معتادین ورته وایي. موږ تاسې خو اورېدلي د معتادینو روغتون د دې دپاره جوړ شوي دي. دولت په دې باندې مصرف کوي تر څو څوک په نشې باندې اخته نه شي. خپله مواد مخدر چې ول به دا هم وپېژنو. ګرانو زده کوونکو، مواد مخدر په فارسي کې او دا عامه کلمه ده او په پښتو کې نشه یي توکي. دا څه دي؟ سګرېټ، نسوار، اپین، چرس، هیروین، مورفین، دا ټول نشه یي توکي دي او له دغه سره په اصطلاح څوک عادتېدل یا لیدل بالاخره تاوانونه لري. کوم تاوانونه لري؟ راځئ چې پر دې باندې نن بحث وکړو چې لاملونه یې څه دي چې یو څوک په دې نشه یي توکو باندې روږدېږي. اوله خبره دا ده چې د زلمیتوب دوره تر ټولو مهمه دا ده. د زلمیتوب دوره چې په ژوند کې یو ډیره مهمه دوره ده، هغه دا ده چې د 18 کلنۍ څخه تر 30 کلنۍ پورې دا شروع کېږي. خو زموږ په ټولنه کې بیخي له 14 له 14 څخه شروع کېږي او بیا نن سبا خو ژوند ډیر په سرعت روان دی او ډیر کشران په دې باندې پوهیږي. ځکه تاسې وګورئ د سمارټ فونونه چې کاریږي بیخي 8 کلنې او دا کاروي. نو په دې معنا د ژوند سرعت دونه تیز دی او کله چې د ژوند دغه مهمه دوره له چا څخه مس سي، یعنې پاته سي او په دې مهمه دوره کې څه ته پام ونه کړي، سلامتیا ته فکر ونه کړي، یعنې خپل صحت ته پام ونه کړي، ورزش ته په عین وخت کې پام ونه کړي، نو بالاخره ژوند یو ډول عبث ورباندې تېري. ځکه دا تر ټولو مهمه دوره ده او دغه درې برخو ته سلامتیا، صحت، ورزش، او دا ټول په ورزش باندې د یو چا صحت جوړیږي، سلامتیا جوړیږي. که دې ټولو ته په دغه کلنۍ کې پام ونه کړي، نو بالاخره د دې لامل کېږي چې دی د کمزورۍ احساس وکړي. احساسات او خپلواکي، ځکه په ځوانۍ کې یو څوک خپل احساسات څرګندوي او دی غواړي چې خپلواک واوسي، خو دا خپلواکي تر حد باید وانه وړي. دغه لامل کېږي د دې دپاره چې دی په نشې باندې اخته سي. یا خپله مخالفت، په دغه دوره کې تر ټولو مهمه دوره دا ده چې ته مخالفت په کورنۍ کې د چا سره ونه کړې، یعنې د خپل کورنۍ مور و پلار، مشر ورور یا نور هغه څوک، هغه چې کومه خبره کوي ګرانو زده کوونکو هغه ستاسې لپاره وایي. ځکه تر ټولو مهمه مسله د خپل پلار لپاره د خپل اولاد ښه روزنه ده، ښه پالنه ده او دا یې هیله ده چې خپل زوی یې ډېر سالم وي، په صحت ښه وي او ښه فکر ولري. یعنې سالم عقل په سالم بدن کې دی. دغه کلمه موږ تاسې دغه دا په دې معنا چې دی ښه صحت ولري، نو ښه کولی شي. او کله چې یو څوک ښه فکر وکړي، نو د ده ژوند ښایسته کېږي. چې وایي ژوند ښکلی دی، دا ټوله معنا همدغه لري. نو د ژوند په دغه د زلمیتوب په مهمه دوره کې خپل صحت ته پام کول، سلامتیا ته پام کول، روغتیا ته پام کول، خپل احساسات په خوشحالیو کې شریکول، نه په بدیو کې، نه په بدو شیانو کې. او خپلواکي دا معنا نه چې ته به د مور و پلار او د مشر ورور د خبرو یا په اصطلاح د هغه څه څخه خپلواکي اخلي. هدف دا دی چې ته خپلواکي په هغه څه کې واخله چې تا ته په صحت کې، په ستا د سلامتیا لپاره وي. دوهم لامل دا دی ګرانو زده کوونکو چې په ځان باور نه درلودل. کله چې ځینې کسان په ځان باور ونه لري، نو بالاخره هغې خواته یې تمایل زیاتیږي.
نو دا څنګه پیدا کړو چې باید په ځان باور ولرو. تر ټولو مهمه خبره دا ده ګرانو زده کوونکو چې اراده د یو شي لپاره هوډ کول، عزم کول، یعنې د یو شي لپاره تصمیم نیول. هغه د څه لپاره؟ دې لپاره چې زه زده کړې کوم، زما څخه ډاکټر، زما څخه انجینر جوړیږي. نو بالاخره زه غواړم چې خپل ښه ژوند وکړم. دغه اراده که موږ ولرو نو په ځان به باور ولرو، او څوک چې دا ونه لري نو په ځان باور نه لري. دوهمه نکته بیکاري و بې پلانه زندگی ده. څه معنا؟ دا معنا چې څوک هغه بیکاره، خدای بیزاره، دا عامه اصطلاح ده خو ډېره ژوره خبره ده چې څوک بیکاره سي نو له هغه څخه خدای هم بیزاره. هدف دا دی چې په دې معنا چې دی خپل په ژوند کې پلان نه لري، او که موږ پلان ونه لرو نو په دې معنا چې زموږ ښه خبره دا ده چې موږ د ژوند لپاره کار وګورو، پیدا یې کړو. څنګه؟ دغه تاسو چې مکتب ته ځئ، راځئ، سینټر ته ځئ، دا کار دی، او خپله کورنۍ کار کول، صحت ته توجه کول، ورزش کول، دا ټول کارونه دي. بله خبره دا ده چې مثبت فکر او مثبت مهم دي چې دا سړی وکړي. د یو چا لپاره مثبت فکر چې زه په کتاب په اړه وکړم، د یو اختراع په اړه، د یو کشف په اړه، د یو تجربې په اړه فکر وکړم، یا مثبت کړنې وکړم، دا نو زما ژوند ښایسته کېږي، باندې مې باور زیاتېږي، او زما ژوند چې زه پر ځان باور ولرم نو زما ژوند ښایسته کېږي. دریم ګرانو زده کوونکو روحي پریشانۍ دي، یعنې په اصطلاح هغه عصباني پریشانۍ، روحي تکلیفونه او هغه څه دي چې چاته خفګان پېښېږي. نو د دې دپاره که دغه لوړ څه چې ما وویله، که چیرې موږ ښه اراده ولرو، ښه هوډ ولرو، په ژوند کې د سلامتیا لپاره کار وکړو، ورزش وکړو، نو خفګان موږ ته نه راځي. او که موږ دغه لوړ څه چې مو ټول بیان کړله، موږ هغه څه ولرو، ځان باندې کمزوري احساس نه کوو بلکې قوي احساس کوو. دا اوس چې زه تاسو ته ګډ یم، زه له خبرو خوند اخلم، له درس ورکوم، او زه په دې باوري یم چې تاسو د درس څخه خوند اخلئ، او بیا هم د کتاب د مطالعې څخه خوند اخلئ. نو دا څه شی دی؟ دا په ځان باور درلودل دي، او کله چې دا ولرئ بیا پر ځان باندې د کمزوري احساس نه کوئ. او یا هم تشویشونه چې د یو شي په اړه باندې تشویشونه چاته پیدا کېږي. موږ که چیرې اخته واوسو په مطالعه، په ورزش، په کار، په درس زده کولو باندې، نو موږ ته تشویش پیدا کېږي نه، او که پیدا سي بالاخره هغه څه دي چې انسان هغه خواته معتاد کوي. نو ښه خبره دا ده چې موږ دغه ټولې نکتې په یاد ولرو. په افغانستان کې له بده مرغه د یو سروې له مخې 80% خلک په تشویشو باندې اخته دي، ځکه چې اصلي لامل یې څه دی ګرانو زده کوونکو؟ دا دی چې دوی بیکاره دي. نو موږ به بیکاره خدای بیزاره نه، بلکې کار باید ځان ته وګورو او زندگی ښایسته کړو. څلورمه نکته د سرپرست نه درلودل. دغه لامل دی چې کله ځینې ځوانان نشې خواته ځي، روږدي کېږي، هغه بې کوره وي، یعنې مور نه لري، پلار نه لري، مشر ورور نه لري. یعنې زه تاسو ته یو شی وایم ګرانو زده کوونکو، کورنۍ یا مور و پلار د هر څه د خدای پاک یو ډېر ستر نعمت دی، ځکه چې الله پاک وایي ما انسان ته 3 هوساینې ورکړي دي، یوه کورنۍ ده، یوه شپه ده، او بل چې شي ده د ښځې لپاره خاوند، او د خاوند لپاره ښځه ده. دا تر ټولو رښتیا ډېره هوسایي ده چې څوک کورنۍ لري، یعنې مور و پلار یې په کورنۍ کې، او شپه د استراحت لپاره. یعنې دا هغه څه دي چې نو کله چې کور تاسې کوشش وکړئ چې خپل مور و پلار خوشحاله وساتئ، او خپل مشر ورور، د دې دپاره چې ستاسې دپاره هغه د ژوند بهترۍ دپاره فکر کوي، نه د بدۍ لپاره. بله نکته په دې کې دا د ګرانو زده کوونکو له روږدو کسانو سره ناسته. کوشش وکړئ چې هغه کسانو سره کښېننئ چې هغه سګریټ څکوي، نسوار کوي، او یا هم د چرس په دې ټولنه کې عام دي، یا نور څه د کوي. بیخي هغه خواته مه ګورئ او مه ورځئ. که غواړئ چې په دې اړه باندې تاسې بیخي فکر ونه کوئ، نو هغه خواته مه ورځئ، او خپل نور کسان، خپل نور کشران له هغه څخه راوګرځوئ. بل نکته دا ده چې بیکاري د مخکې مې یادونه وکړله. بیکاري هم د دې لامل کېږي چې څوک بې سرپرسته سي، څوک ونه لري، نو هغه به حتما بیکاره وي. او که څوک مور ولري، پلار ولري، مشر ورور ولري، اکا ولري، هغه به خپل پر کار باندې څه شي کې هغه وګماري، او هغه چې کار پیدا کړي، کار ولري، نو بالاخره هغه به څه شي، هغه به ډېر ښه د دې شیانو څخه راخلاص وي، یعنې ښې خواته به نه وي تللی.
پنځمه نکته د مخدره توکو یا د نشهیي توکو په هکله مثبت لید یا مثبت فکر. اصلا دا ډېره که ووایم غلطه خبره ده. د نشهیي توکو په اړه باندې مثبت لید باید څوک ونه لري. ځینې ځوانان دي چې داسې فکر کوي، یعنې خوشبینانه قضاوت کوي یا غلط قضاوت یې ده چې وایي نشهیي توکي ستړیا لرې کوي، غم لرې کوي، فکر سموي او یا هم ستا څخه هر هغه څه یېروي. دا ډېره غلط قضاوت او غلط فکر دی. دا عام سوی دی. له بده مرغه دغه غلطې خبرې دي چې یو څوک د دې لامل کېږي چې نشهیي توکو ته ولاړ شي. که تاسو ته هم دغه چا وویل، دغه نکتې یې یادې کړلې چې ستاسو څخه غم لرې کوي، پریشاني لرې کوي او فکر مو سموي یا ستړیا لرې کوي، دا ډېرې غلطې خبرې دي او غلط قضاوت دی. ډېری کسانو چې سروې سوې ده همدغسې خبرې ورته سوي دي او بالاخره هغه روږدي سوي دي او بیا نو په اصطلاح په نشې باندې اخته سوي دي. بله نکته ګرانو زده کوونکو، د نشهیي توکو موقت تاثیرات دي. موقت تاثیرات به هر هغه شی ولري، خو د دې دپاره چې تاسې دایمي پکښې په هغه کې څه نه سئ، اخته نه سئ. نو الکول دي، کوکاین دي، هیروین دي، چرس دي، اپین دي، دا ټول د موقت وخت لپاره پر چا باندې تاثیر کوي، خو دا د ټول وخت لپاره سړی روږدي کوي. کوشش وکړئ له دې ټولو شیانو څخه لرې اوسو، ځکه زموږ یو اسلامي ټولنه ده، افغاني ټولنه ده، بیا پښتنه ټولنه، ټول هغه څه چې موږ تاسې وایي چې چرسي زوی نه زوی. هدف دا دی چې هر هغه څوک چې نشه کوي هغه تر ټولو بد دی او هغه د هیچا زوی نه دی یا د هیچ چا نه دی او هغه د ټولنې د اوږو بار دی. هر څوک د هغه څخه بد وړي او تاسې خو ځوانان یاست، سبا ول سبا که دغسې یو څه مو کوله نور که نه یې کوزده هم نه درته درکوي، څوک په ښځه هم نه درکوي. نو کوشش وکړئ چې له مواد مخدر څخه لرې اوسو. ګرانو زده کوونکو، ټولنیز لاملونه دا دي چې په مجموع کې دغه څو نکتې په یاد ولرئ. تاسې قلم او کتابچه راواخلئ، زه درته یو یو وایم او تاسې یې ولیکئ. بې بندوباره کورنۍ، یعنې په ځینې کورنیو کې چې هر څه لري خو هغه په دې اړه باندې فکر نه لري، خپل د اولاد په اړه باندې فکر نه کوي چې هغه چیرې کښېني، چیرې ځي. یو وخت آیا مور و پلار هم دې ته آماده سوي دي چې ولاړ شي د خپل زوی پوښتنه وکړي چې مکتب ته دایمي ځي که نه راځي؟ ځي راځي او پر څه وخت ځي، څه وخت راځي، یا کار ته ځي که نه راځي؟ نو د کورنۍ دپاره، د مور و پلار دپاره دا لازمه ده چې د خپل اولاد پوښتنه وکړي او تاسې هم کوشش وکړئ چې خپل مور و پلار خوشحاله وساتئ او خپل په کشرانو پسې پوښتنه وکړئ. دومه نکته د ماشومانو په هکله د میندو پلرو بې باوري ده. کله چې بې باوره شوله پر دې باندې چې زه بس ورکېږه، د کوره مې وځه، داسې خبره کول د اولادو لپاره د مور و پلار دپاره نه ده په کار چې اولادو ته یې وکړي. او که اولاد ته چیرې داسې خبره وسوله تاسو واورېدله، هېڅکله د مور و پلار اصلي غوښتنه دا نه ده. د ناوړه او بدو دوستانو لرل، د دغسې دوستانو درلودل چې هغه ناوړه دي، بد دي او بالاخره ستاسو سره ناسته ده مې کوئ. په ټولنه کې د قانون او مقرراتو نشتوالی، که چیرې په ځینې ټولنو کې قانون نه وي د دې دپاره نو بالاخره خلک په نشې باندې روږدي کېږي. د مخدره توکو د خرڅلاو بازارونه که ډېر سول، عام سوله، دولت مکلفه دی چې دغه بازارونه وتړي. بیکاري باید ډېره نه سي، ځکه بیکاري د دې لامل کېږي چې څوک په نشې باندې اخته سي او د یو سالم کار نه درلودل، یعنې که څوک کار ونه لري رښتیا هم په دې باندې اخته کېږي. د نشهیي توکو د ضررونو د خبرتیا پروګرامونو نشتوالی، باید موضوعات، میډیا، راډیو، تلویزیونونه او بالاخره پر منبر باندې ملا صاحب او د تختې و مخ ته معلم صاحب د نشې په اړه باندې ټول څه بیان کې خلکو ته چې د دې څخه لرې واوسي. ټولنیز محرمیتونه دي، یعنې هغه څه چې په اصطلاح ځینې ولورونه ډېرېږي او ځینې کارونه چې نه وي او بالاخره دغه محرمیتونه دي چې څوک په دې باندې اخته کېږي. موږ باید هنرونه زیات کړو، هنرونو ته اجازه ورکړو، ورزشونه وکړو او هغه هر څه برابر کړو د دې دپاره چې تر څو خلک هغې خواته ولاړ نه سي. اقتصادي بېوزلي یا زیاته بډاینه، یعنې که یو څوک ډېر په اقتصاد باندې کښته سي هم هغه په نشې باندې اخته کېږي، او که ډېر څوک هغسې پیسه زیاته ولري خو د هغه څه شي سرپرست نه یو څوک نه وي او بې بندوباره کورنۍ وي، نو بالاخره هغه هم په دې باندې اخته کېږي. د اسلامي لارښوونو او احکامو څخه بېخبري په دې معنا ده چې موږ به دغسې یو حالت ته رسیږو. نو اسلام هم موږ ته د دې تاکید کوي او دا وایي په خپلو ارشاداتو کې چې نشه حرامه ده. نو ګرانو زده کوونکو، موږ تاسې نن دا زده کړل چې نشه حرامه ده او هېڅکله د نشهیانو سره نه کښېنو او خپل کشران ځینې راګرځوو
او خپل د ژوند لپاره یو روزګار پیدا کوو، کار پیدا کوو، درس وایو، تعلیم کوو، د کتاب په اړه فکر کوو، د څېړنو په اړه فکر کوو، د کشفیاتو په اړه فکر کوو، هم به موږ خوندي یو او هم به مو ټولنه خوندي د یو سالمې او روغې ټولنې په هیله باندې. هیله ده چې دغه درسونه په یاد ولرئ او خپلو کتابچو کې یې ولیکئ. تر بل درسه چې زه حاضرېږم، د خدای په امان ښه وخت ولرئ.